السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. د لوست د پیل څخه مخکې ستاسې کورنۍ دنده په هکله غواړم چې تاسو سره نظریات شریک کړم. کورنۍ دنده مو راوړې؟ ډېر الله، حتما مو راوړې. همدارنګه تېر لوست باندې باید رڼا واچوو. ستاسې تېر لوست د څه شي په هکله و ګرانو؟ د طبیعي منابعو یا سرچینو ساتنه وه. دغه سرچینې باید څنګه وساتو ګرانو زده کوونکو؟ ډېر یې مصرف نه کړو، بې ځایه یې مصرف نه کړو، دا یې ساتنه ده. د کومو منابعو نه ډېر کار واخلو؟ هغه چې نوي کېږي، له منځه نه ځي. لکه څه شی؟ لکه اوبه، باد او د لمر انرژي. او له هغه منابعو نه چې له منځه ځي، نه نوي کېدونکي دي، کم کار واخلو، د ضرورت په اندازه کار واخلو. لکه ګاز، تیلونه یا نفت، د ډبرو سکاره او نور. نن راځو په خاصه توګه زموږ او ستاسو یوه مهمه سرچینه یا منبع چې زموږ او ستاسو ژوند ورپورې تړلی دی، د هغې ساتنه څنګه وکړو چې هغه به څه وي؟ هغه به اوبه وي. نو نن زموږ او ستاسو د بیولوژي د مضمون د 8م ټولګي د 5م څپرکي څخه د 72 او 83 صفحې څخه 48م درس د اوبو د منابعو ساتنې تر عنوان لاندې غواړم چې لوست تاسو ته وړاندې کړم. خو د لوست د پیل څخه مخکې تمرکز په موخو یا اهدافو باندې به وکړو، ځکه چې دا به د لوست تر پایه زموږ لاسته راځي. اول به د اوبو منابع وپېژنو، د اوبو څخه څنګه مناسب کار واخلو او څنګه خپل آبي منابع یا د اوبو منابع وساتو. نو راځو خپل لوست. بسم الله الرحمن الرحیم. د اوبو د منابعو ساتنه. ګرانو زده کوونکو، همداسې چې په تېرو لوستو کې تاسې ولوسته چې اوبه دوران کوي، خو د دوران په نتیجه کې چېرته خو به ذخیره کېږي. موږ باید هغه ذخیرې وساتو، ځکه چې په هغه ذخیره سره اوبه د کال په طول کې ورو ورو ویلې کېږي. که ذخیرې ونه لرو، نو په اوړي کې چې هوا ګرمیږي ټوله ذخیره ویلې کېږي، چې هغه د واورې ذخیرې دي. د واورې ذخیرې په خپله زموږ او ستاسو د اوبو د ذخیرو ساتنه ده. یعنې موږ او تاسو باید خپلې واورې، یو خو زموږ او ستاسو وطن غرنی هېواد دی، موږ غرونه لرو. په غرونو کې واورې ګرچې ساتل کېږي تر یو اندازه پورې، خو که په یخو منطقو کې لکه د نورستان په غرونو کې یا په سالنګونو کې واورې تر یو حده ساتل کېږي، خو ډېر د واورو د ساتلو ذخیرهګاوې کوم ځای دی؟ ځنګلونه دي. نو که غواړئ چې د اوبو ذخیرې مو دوامداره وي، د کال په طول کې موږ او تاسو ته اوبه راکړي، وچکالیو سره مخامخ نشو، خپل ځنګلونه باید وساتو. او که ځنګلونه کم وي، باید ځنګلونه ډېر کړو، ونې وکرو، ځنګل جوړ کړو، ځکه چې واورې پکې ذخیره شي. او که خدای مکړه د ځنګلونو ونې د سوځولو په خاطر قطع کړو یا قاچاق چې نن سبا روان دی، د لوی آفتونو سره به مخ شو. وچکالي به راځي، هوا به ګرمیږي، د اوبو ذخیرې به نه وي. دا یوه لاره ده. بله لاره د اوبو مهار دی.
اوبه څنګه مهارولی شو، څنګه یې کنټرولولی شو، بندونه ولرو، د اوبو بندونه. مخکې درسو کې هم تاسې دا ولوستو چې که بندونه موږ د اوبو ډېر کړو، هم موږ ته د برق انرژي راکوي، هم اوبه مو د کال په طول کې ذخیره کیږي، او هم زموږ نباتات د همدې اوبو په وسیله سره خړوبېږي، او هم حیوانات، او هم زموږ ملک وچکالي نه ځپي. نو د اوبو مهار او کنټرول د اوبو د ساتلو یوه مهمه مسئله ده، او هم د ځنګلونو. دا خو هغه مثبت برخه وه. منفي برخې دا ده چې موږ او تاسو باید چې هغه کار باید ونه کړو. هغه څه دی؟ د اوبو ککړتیا یا ناولي کول دی. موږ او تاسو څنګه اوبه ناولي کوو؟ ککړوي. د کورونو اوبه راځي سیندونو ته، او د کورونو اوبه زموږ او ستاسو زموږ د بدرفت څاګانې نه لرو اکثرا، او هغه چټلې اوبه چې د کورونو نه راځي بالاخره سیندونو ته تویېږي، چې دا زموږ اوبه مرداري ککړوي. دا یو. بل د کرنې د آفتونو او همدارنګه د حشره وژونکو درملونه. دا چې موږ تاسو مختلف درملونه د خپلو نباتاتو لپاره چې آفتونه ورباندې راځي، امراض راځي، استعمالو، د دې استعمال کم کړو. دا زموږ اوبه خرابوي، اوبه ککړوي، او بیا دغه ککړې اوبه زموږ د زراعت نه راځي بېرته زموږ سیندونو او ویالو ته، چې هغه ناولې کوي. زموږ د خوړو نه یې پاتې کوي، د حیواناتو د خوړو نه یې پاتې وژني، حتی نباتات له منځه وړي. دا کار باید ډېر کنټرول شي. همدارنګه ګرانو زده کوونکو، ستاسې د کتاب یو مثال د فلیمنګ یا قاضي حسیني مثال یې تاسو ته راوړی چې عکس یې وګورئ. دا یو مثال دی. معنا یې دا ده چې ژوندي موجودات بې له اوبو ژوند نشي کولی. لکه دغه فلیمنګ یا قاضي حسیني چې ورته وایي، دغه قازونه ګورئ چې دا په ولاړو اوبو کې ژوند کوي. په همدې ولاړو اوبو کې نسل تولیدوي، په همدې هګۍ اچوي. یو مثال یې تاسو ته ورکړی، که چیرې اوبه نه وي دا نسل له منځه ځي. دا قاضي حسیني یو مثال دی چې تاسو ته په کتاب کې راوړی، او په غذایي لحاظ باندې ډېر اهمیت لري. اما که اوبه نه وي نو نه تنها دا چې حیوانات او الوتونکي له منځه ځي، نباتات هم بې له اوبو ژوند نشي کولی. ځکه چې اوبه زموږ د ژوند پورې تړلی دی، او چېرته چې اوبه دی هلته ژوند دی. نو باید اوبه وساتو، د اوبو ذخیرې یا منابع وساتو، او همدارنګه اوبه ککړ نه کړو. نن موږ څه وروسته ګرانو زده کوونکو؟ د اوبو د منابعو ساتنه. اوبه باید چېرته وساتو ګرانو زده کوونکو؟ معمولا غرونو کې ساتل کېږي، ځکه واورې په غرونو کې کېږي، بل ځنګلونو کې. نو موږ باید خپل ځنګلونه قطع نه کړو، ځنګلونه له منځه وینیسو. د ځنګل د منځه وړلو لپاره اقدام ونه کړو، غیر قانوني اقدام. فقط د ځنګل هغه ونې چې وچ شوي دي هغه هم د دولت د خوا نه قطع شي، او د هغه په عوض هره ونه چې قطع کېږي باید بله ونه په عوض کېښودل شي. که نه ونې له منځه ځي، ځنګل له منځه ځي. اول ته واورې ذخیره کېږي، اوبه ذخیره کېږي، اوبه له منځه ځي. او بل د اوبو ذخیره زموږ او ستاسو زیر زمیني ذخیرې چې څاګانې دي له منځه ځي، د اوبو سطحه ټیټ راځي. نو باید د خپلو پاکو اوبو ساتنه وکړو. څنګه یې ساتنه وکړو؟ بله طریقه، ککړ نه کړو، اوبه مردار نه کړو، خپل بدرفتونه سیند ته سم نه کړو.
یو مملکت باید صحي کانالیزاسیون ولري، یعنې د هغوی د لویو بلډینګونو، کارخانو، فابریکو بدرفتونه باید سیند ته نه وي، باید خاص ذخیرهګاوې ولري او په هغه ذخیرهګاوې کې باید تصفیه شي. که نه ځمکه خرابوي، سیند خرابوي، اوبه خرابوي، نو باید خپل اوبه وساتو، ځکه چې د حیواناتو، نباتاتو او د انسانانو ژوند اوبو پورې تړلی دی. دا و زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. اوس خپلې کتابچې پرانیزئ او کورنۍ دنده ولیکئ. درنو زده کوونکو، تاسو د اوبو د منابعو د ساتنې په هکله خپل نظریات ولیکئ. یو خو هغه کتابي نظریات چې ما تاسو ته ویلي، اوس خپل نظریات ولیکئ او بله ورځ ته راوړئ چې انشاءالله به زه یې ګورم. نور به ستاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.